دوی به درته وایي من یعیدنا موږ به څوک را ژوندي کوي قلت ورته وایه التي هغه ذات مو را ژوندی کوي فطرکم اول مرة چې پیدا کړي یې اول وار فسينغضون الیک رؤوسهم درته وګورئ سرونه خپل دا نه یو نیم سړي ته خبره وکړي دی دا چې سر وزنګوي سر به درته وګورئ د استهزا د وجې نه او بیا به درته وایي ویقولون متى هو څه وخت ده خسخان د وجې نه کله به را ژوندي کېږو قلت ورته وایه عسى ان یکون قریبا شاید چې را نږدې وي د دوارې ژوندون یوم یدعوکم په هغه ورځ چې خدای راوبولي تاسې فتستجیبوه بیا به اجابت کوئ بحمده په حمد خدای پاک سره له حمده سره له حمده څه معنی هلته به بیا منئ وتظنون ان لبثتم الا قليلا بیا به ګمان کوئ د ډېره هیبته چې په دا دنیا کې موږ ژوند نه ده تېر کړی مګر هم ډېر کمه پیدا کړی ده وقل لعبادي ووایه زما بندګانو ته مسلمانانو ته التي هغه بندګان یقولو چې دوی دې وایي التي هغه خبره هي احسن چې هغه ډېره غوره خبره ده د مشرکانو بوتانو ته د کنځاوي نه کوي مشرکانو ته د کنځاوي نه کوي پستې خبرې دې ورته کوي په ښه طریقه دې دعوت ورکوي ولې که تیزه خبر کوي شیطان جنګونه حسدونه نور هم زیاتي بیا ایمان نه راوړي ان شیطان ینزغ بینهم شیطان اختلاف پیدا کوي ما بین دې کې دښمني اچي ان شیطان کان للانسان عدو مبینا بشک شیطان لپاره د انسان دښمن کار ده ربكم اعلم بكم خدای دې رب دې تاسو ښه عالم ته خبردار ته پتا سي باندې ان یشاء يرحمكم ک الله وغړي د رحمت اراده وکي نو پتا سي برحم وکي او ان یشاء يعذبكم ک الله اراده دې تاسو چې ایمان نه قبلوي نو عذاب درکې وما ارسلناک عليهم وکیلا موږ ته نه لګره په دې باندې وکیل ذمہوار نه چې خامخا به مسلمانای وربك اعلم بمن في السماوات والارض الا كعالم د هغه چا چې په اسمانو کې دي هغه چې کوم د کې دي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ما بهتري ورکړي بعض انبيا او ته په بعض باندې واتینا داوود زبورا مو ورکړو داوود عليه السلام ته زبور ولدعوا الذين زعمتم من دونه تو يا رسول الله دیتا چې تاسو راو بلې هغه خدایان چې تاسو بولې من دونه غیر الله تعالی نه فلا يملكون كشف الضر عنكم ندي مالکان د لری کول د ضرر د تاسو نه ولا تحویل نه دي ګرځول د ضرر بل چاته نه تاسو نه لری کوي شي بالکل نه د تاسو نه بل ته ګرځوي شي چې مسلمان ته د تاسو مرض ورولي په تو خدایانو کې عیسی علیه السلام هم د خدای نیولای ملائکه هم نیولې دي عزیر علیه السلام هم نیولې ده الله وی چې هر خدای که په بند بوتانو کې وي که هغه انبیا چې تاسو خدای بولئ ملائکه چې تاسو خدای بولئ دروي بولئ د تاسو نه ضرر مرار نشي لري کولای نه ګټه درکوي شي بلکې اولئک الذین هغه معبودان هغه څوک دي يدعون چې د دې عبادت کوي هغه خپل هغه څوک دي یبتغون الى ربهم الوسیله چې دوی طلب کوي رب خپل وسیله هغه خپل رب ته وسیله غواړي د نزدېکت دیار غواړي ايهم اقرب چې کوم یو دې ډېر نږدې ده الله تعالی ته ويرجون امید لري رحمته د رحمت خدای پاک ويخافون عذابه ويريږي د خدای د عذاب نه ان عذاب ربک کان محظورا بشک عذاب د رب د تاج ده هغه لایق دی ویل کړی شوی چې سړی تر وډار شي په دغه خدایانو کې چې هغه معصوم بندگان دي دغه جرم خو نشته خو چې دا چا په خدای نیولي خدای پکې هغه د تا چې ته خدای بولې هغه ماته د نزدېکت بیا غواړي چې کوم یو ډېر اقرب الله ته اقربیت په چی راځي په طاعت هر یو کوشش کوي هر پیغمبر کوشش کوي په عبادت کې ملائکه شپه ورځ د خدای په عبادت لګي د خدای ته خپل نزدېکت غواړي نو د خدای بنده د خدای وای به ول منځونه کړه چاته سجده راکوله یو معنا دا ده غواړي رب ته وسیله معنا طاعت او کوشش کوي چې کوم یو خدای ته ډیر نږدې شي په طاعت او عبادت سره دومره معنا دا ده هغه څوک چې د تاسو په خدای باندې لکه ملائکه هغه خدای ته وسیله غواړي ګوري په مخلوقاتو کې چې کوم یو خدای ته نږدې ده هغه انسان خدای ته وسیله کوي توسل به ذوات فاضله ملائکه هم هغه ملائکه خدای ته وسیله کوي چې خدای ته ډیر ورنږدې دي مقرب ملائکه بندگان هم خدای ته هغه څوک وسیله کوي چې خدای ته ډیر ورنږدې دي حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام د مشکل په وخت کې خدای پاک ته څوک وسیله کړ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره هغه پیغمبر ده خو په دای علم ته چې پیغمبر علیه السلام تر دنه په رتبه کې پورته ده خدای دې دغه وسیله دغه بدبخت يهوديان دي چې مخکې تر دې چې پیغمبر علیه السلام یې ظهور نه وکړ د دې په واسطه فتح وغوښتي د خدای پاک نه کنه خدای ته دې وسیله کوو کینه کوو نه خپل خدای ته محتاج دي
او تر ځان نه بل چې عزتمني هغه خدای ته وسیله کوي. هر سړی ډایرکټ خدای سره تعلق نشي جوړولی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. نشته هیڅ کله یو کار د مځکې په مخ باندې مګر موږ یې هلاکوو، مړه کوو یې، ژوندي توقلب کې پاتې کېږي مخکې تر قیامت. او یا معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب ورکو عذاب سخت که کافرانو ناشکروي. کان ذلك في الكتاب مسطورا. دغه حکم په لوح محفوظ کې لیکل شوی ده. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. ادی به چې په خپل خوخه معجزې غوښتي الله رسول الله ته ویل خوخه دی ما دې سره پریږدي چې ازه کوم معجزه درکوم، بیا که څوک مسلمان شو کنه شو خو ضرب عذاب نه پراوله، او کنه هغه معجزه غواړي چې ازه غواړي خو کچا ایمان را نه ور بیا به خامخا دی درکوم. رسول الله ویل چې پریږده. اوس الله عام مسلمانانو په دغه خبره خبري دا چې دې معجزه نه ورکو قادر ده الله په ارض خو ورکوي نه، ولې د الله دغه امت تبعی اراده نه ده، د امت غرقوي نه. ځکه الله علم لري مخکې خلکو به چې خپله معجزه وغوښته بیا یې بیرته انکار کړی او خدای به عذاب په راوستلی، لکه د صالح علیه السلام قوم، لکه اصحاب د مایدې د عیسی علیه السلام قوم. اکثر قومونو په خپله معجزه چې غوښتې بیا چې ایمان نه دروړی خدای غرق کړي دي. نو الله وی دا خو د دوی دستور ده، نو دوی تم که هغه معجزه ورکم بیا هم ایمان راوړي نه، زه خو د مخکې نه د دې عادت معلوم ده، نو بیا خو به زه ټول ختموم، او ما د ټوله ختمولو اراده نه ده، ځکه هغه معجزه نه وه. وما منعنا منې کړي موږ ان نرسل بالآیات چې لېږل وکړو په هغه معجزو چې دی غواړي، الا مګر همدا خبره ده چې ان کذب بها الاولون، چې په دغه چې معجزو پخوانیو خلکو تکذیب کړی بیا به هلاک کړي دي، نو که دوی ته هغه چې ورکړو بیا هلاکوو. د هغو د جملې نه لکه واتینا ثمود موږ ورکړي وو ثمودیانو ته الناقة اوښه مبصرة ښکاره معجزه، او فظلموا بها دوی ظلم په وکړو. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، موږ نه لېږو دغه فرمایشي معجزې مګر هم د تخویف او د ویرولو دپاره. وإذ قلنا لك او یاد که هغه وخت چې موږ ویلې تا ته ان ربک احاط بالناس، چې رب دې تا احاطه کړې ده په خلکو په اعتبار د علم او د قدرت سره. وما جعلنا الرؤيا التي موږ نه ده ګرځولې هغه نظاره چې در ومولیده، دا د معراج واقعات چې په سترګو مو در ولیده، نه موږ ده ګرځولې الا فتنة للناس، مګر هم فتنه د خلکو دپاره هغه د څوک مرتد شو، مسلمان و ضعیف مرتد شو او هغه نور انکار شو وکړ. بس دغه و شجره ملعونه فی القرآن، همدارنګه موږ فتنه ګرځولې هغه شجره ملعونه په قرآن عظیم شان کې. ان شجره الزقوم طعام الاثیم، د زقوم ونه دام یو امتحان ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت بیان کړي چې د بعضی کافرانو خوراک په جهنم کې د زقوم ونه وي. ابو جهل لعن خبيث کافرانو ته وګورئ نادر وتا، یو طرف ته ویایي چې اور د جهنم انسانان او تیګو په غوښو بلیږي، بل طرف ته ویایي چې په جهنم کې ونې ولاړې دي، ونه سوځي کتريږي. نو څنګه ونه د عادت کې، بلکې دای خبيث او چې زقوم خرما او کوچ سره یو ځای کې دغه ته زقوم یې خپل منځ ته غاغو کوچ یا فلان زقمینا یغه حلوا ورته جوړه کړه خجوري او کوچ دای سره یو ځای کړه ورته راوړ خلکو ته زقمو خوري وستاره دا د جنت حلوا ورته کوي. علاوه اغم دغه څه د فتنې شاید دی الله قدرت نه ګوري. تفسیر لیکي دنیا کې نمونه دي، دنیا کې سمندر یو قسم حیوان ده، دغه حیوان دی وړه نه چې جامه راخ جوړ کې چې خرن شي ورته واچي ور صفاکی کې خره وسوځي جامه ورته راوځي راخ ور سوځي کې صفاکی د خلکو په خیال خو سوځي، خو چې الله یې نه سوځي هغه نه سوځي. دا چې بوټي دی وایي د هندستان په طرف باندې چې دیغو نه باندې کپړې جوړ شي اوري نه سوځي، یو د پپنه جوړ شي نه سوځي. نو الله په دغه باندې قادر ده. وشجرة ملعونة في القرآن هغه چې دا امتحان ده. ونخوف ومغویرو دغه خلق او فما یزيدهم دتنور زیاتی الا طغیانا کبیره مگر سرکشي لویه. ويقولن للملائکه اسجدوا لآدم، هغه وخت یاد کې چې موږ ویل ملائکه ته سجده وکړي آدم علیه السلام ته، فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس ونکړه. قال اسجد لمن خلقت طینا، آیا زه به سجده کوم د چې چاته چې تا د خټه نه پیدا ده.
قال بیا وی ارایتک هذا الذي كرمت عليه خدای ته ما خبره کا دا غسړی چې تا عزت ورکو ته په ما باندې لئن اخرتني کذ دي وزن ډولم الى يوم القيامه تر ورځې قیامت لا افتنك ذريته زب به خو باسم دي اولاد دي دو الا قليلا مگرم نه کم چای تا بندگان دي پیغو خو می وسته رسیږي کني دي دا اولاد خو بزم خو سمالیا کړی نه قال الا تراوت اذهب ذا فمن تبعك منهم شام چې د تامر ګټیا وکړه دغه انسانانو نه فإن جهنم جزاؤكم جهنم جزاء د تاسو د جزاء موفورا جزاء کامله پورا او واستفسز من استطاعت او خوروا راګیر کا هغه څوک چې د تا طاقت وي منهم دغه انسانانو نه بصوت ک په خپل غاګي ځان ته دروغ ولا ناریب چې وکړه ځان ته دروغ ولا غاګ وایل کچې دور رباب سرنای شپېلای دا مزامیر د شیطان دي لکه نبی رسول الله چې ویل چې دا ژرنګونه مزمار د شیطان ده په دغه ځان ته دروغ ولا څو په سرودو لګي شیطان بیا یې طرف ده وجلب عليهم بخيلك او راټول ک په دې باندې د دې ګمراه کول د پاره هغه سواره پوجو خپل ورجلک پیاده خپل یعنی چې څومره واسطه پرسیږي ما پرېږده وشارکهم شریک شه د دې سره په اموال په مالو کې ول اولاد په اولادو کې شریک شه په مال کې وسره شریک شه په ګټلو کې په ناروا په ګټه په بایلل کې په ناروا په صرف کوا ګټل په ناروا په کا به مصرف کوم په ناروا باندې په ول اولاد په اولاد کې ور شریک شه اولاد کې څنګه ور شریک شه څوک چې د خپل خځې سره جما کوي مسله خدا ده چې اول به بسم الله وایي چې جامع له ځان نه یستل ځان نه لوت کړي یا با اعوذ بالله یا بسم الله اللهم اني اللهم جنبنا من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني دا دعا وکي چې دا یو وکړه شیطان مداخله نشي کړی او کله چې دا دعا نه کوي د چې د خپل خځې سره جما کوي د عین د جما په حال کې شیطان خپل ذکر ورسره یو ځای کوي د شیطان معنی مرتوي شي الله چې پیدا شي شیطان بد عملی بد اخلاقی بیریاری خوراک کې شیطان ورسره مرګره په جما کې شیطان ورسره مرګره وعدهم وعده ورکوا په دروغ مرګ نشتا ویره کته څوک په بیا دوه خلک راځوندي کوي د څه وعده په دروغ ورکوا وما يعدهم الشيطان وعدنا ورکی شیطان الا غرورا مگر دې دوکه کوله دي پاره ان عبادي بشکا دي ما خاص بندگان چې دي ليس لك عليهم سلطان نشته دي تا په غبانه قدرت وكفى بربك وكيلا کافي در رب لوجد کار جوړول دی او چا ربكم الذي يجي لكم الفلك رب تاسي هغه قادر مطلق ذات چې چلوي تاسو ته بیړې کېشته په بحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله الفارج دي چې ولټوي تاسو رزق او روزي د فضل د خدای پاک نه انه کان بكم رحیمه دا خدای پاک په تاسو باندې رحیم ده وإذا مسكم موضوع في البحر کله چې تاسو ته ورسیږي چې zarar په دریاب کې ضل بیا ور چې من تدعونا هغه ټول چې تاسو عبادت ورته کوي الا اياكم مگر یو خدای الته خو بیا ناره دعا یو الله تکي فلما نجاكم الى البر اغرقتم کله چې بیا وچته نجات تر کې بیا بیرته اعراض وکي وکانه الانسان کفورا د انسان ناشکر اپا امنتم اي يخسف بكم جانب البر د دریاب نه خو بچي ولې چې بیرته ناشکر کې دغه نه په امن چې پمځکه مننه باسي هذا قارون په ځکه نه است یا او يرسل عليكم حاسبا یا پتا چې باندې یو سخت باد ورون کې د ټکو در باندې راو مسلط کی د قدرت تعالی السلام په قوم ثم لا تجد لكم وكيلا بیا بنه کې د ځان لپاره وکیل پیدا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى کف امر دې چې تاسو به بیرته راځي کې دغه دریاب نن د دعا کړ خدای ته چې ووتی ویره د شو سبب بیا په دغه بیړې کې تجارت کې رواني بیا به دریابې صفې در باندې راځي بیا به د چا نه ځان خلاصې فیرسل علیکم قاصفا بیا به راپورته کې پتا چې باندې یو ماتون کې سخت باد من الريح دی بادنا فیغرقکم غرقا کې تاسو به ما کفرتم په سبب دی چې تاسو کفر کړی ثم لا تجد لكم علينا به تبعا بیا به تاسو نه کوي پیدا د خپل ځان لپاره په مو باندې یو پښتنه کول کوي څوک پښتنه سره هم نه کوي پیدا چې بیا دې مانه پښتنه وکړي چې خدای پاک والي داخله غرق ولقد کرمنا بني ادم فتاقق سره موږ عزت ډیر عزت ورکړی دی انسان ته وحملناهم في البر والبحر موږ دې سپاره کړی دی په وچه په وخانو او په دریاب کې په کشتیو کې ورزقناهم من الطيبات موږ دې رزق ورکړی دی پاک شیانو نه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا موږ به تری ورکړی دی ته په ډیرو دیغه خلکو نه چې موږ پیدا کړی دی تفضیلا په بهتري سره دا چې انسان ته کوم علم خدای پاک ورکړی او هغه جاه او جلال او عزت د دنیا او د آخرت ورکړی ډیر مخلوقات ته نشته
یا یوم ندعو کل اناس بامامهم یا که هغه ورځ چې راو بولو هر سړی بامامهم سره له امام خپل امام یا نبی مراد هر امتی به خپل نبی سره ګډ راوړي یا د امام نه مقتدا مراد چا چې په دنیا کې د چا سره مرګتیا کړي پیروي کړي دا د چا استاد ده د چا پیر ده د چا قومندان ده نیکان دي او که د چا بدمعشانو مشر ده دیغه خپل مقتدا سره به الله راوړي لکه د شفاعت په باب کې دلته خبر غالبا کړی ده چې هر څوک په شفاعت کې لکه انبیا چې شفاعت کې هر څوک شفاعت کې یو استاد چې څومره شاګردان لري خدای پاک د شفاعت اجازه ورکړي دلته کړي کبه د شفاعت خبره خو نه ده روانه الله خو به هر تقدیر هر څوک په خپل مقتدا سره راغورته کیږي یا مقتدا نه امام نه خپل عمل نامه ده لکه د دې چې په آیات کې راځي په من اوتی کتابه بیمینه چاته چې ورکړي شي کتاب دې په خلاص باندې فاولئک یقرؤون کتابهم دا به تلاوت کوي خپل کتابونه ولا یظلمون فتیلا ظلم به ونه شي په دې باندې دی ونري تار په انداز باندې ومن کان فی هذه اعما تو چې په دغه دنیا کې وړوند وي د پیژندلو د حق نه په هو په آخرت اعما هغه په آخرت کې وړوند دي د لارې د خلاص توب نه جنت یار ونه کې پیدا او افضل السبیل او ډیر لري وي د لارې نه کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی یو وخت پیشنهاد کوي یا روایت چې پیشنهاد وکړو چې لا عقل دومره وکړه چې د دې موږ د بوتانو په لاس سر باندې یو لاس ورتیر کوم بس ته خدای به وګورو حجر اسود مسکه د موږ د بوتانو په سر هم لاس تیر کوم بس ته خدای به وګورو نبی علیہ السلام چې حارث کو د دې ایمان وای په ځړ کې یو اړه د اراده ورته پیدا شو چې خدای خو مې په ځړ خبر ده چې بوت خو احترام نه کوي خدای ګوندې مسلمان شي د دې علایت نظر کوښنه د سپنه کی یا دا چې دوی ورته ویل د مسکینانو صحابه په باب کې چې دا د ځان لري کنه تقسیم اوقات جوړ کړه مختخاب چې مقرر کړه چې موږ درته دی بیا دي نو نبی رسول الله دغه اراده وای وکړه چې هغه صحابه ته د تقسیم اوقات جوړ کړي چې مثلا د لاسونو تر یو ورځې به تاسو نه راځي چې دلته سرداران راځي چې دا د اراده وکړه علایتونه نظر کښنه داسې باندې کې دا کافران دي خطا کوي و ان کادوا لیفتنونک قریب ده چې دیتا په فتنه کې واقع کی عن الذي اوحینا الیک دیغه حکم نه چې موږ واحد درته کوو لتفتری علینا غیره چې ته افترا وکې په موږ باندې غیر دی غدینه و اذا لتخذوک خلیلا په دغه وخت کې به بیا تاسو په دوستي ویني چې دې خبره ومنه ولولا ان ثبتناک علاوه کوم نو وې ټینګ کړه ته په حق باندې عصمت منوي د تنصیب لقد کت ترکنو الیهم لا فتحقیق سره نږدې شوی وی چې د دې په طرف څخه مایل وکي قلیلا لګ خو خدای په کلکړه او کبل فرض کا دوی طرف ته د مایل کړه وای نو د نور خلقو د چن عذاب ما په دنیا کې تاسو درکړو په آخرت کې خدای په کوم دی وساتي اته ځینې معلومیږي چې د رتبو د خاوندانو عذابونه بیا ډیر سخت دي علماونه چې ګناوي وشي علام دی وساتي عذاب ډیر سخت ده غټ خلک چې خدای ته څومره نږدې وي بیا نه لکه نعمت چې غټ ده عذاب هم څومره سخت ده و اذن په دغه وخت کې کته دې منلې ویل عذابنا کا خدای پر حیات ما بدر تکله وتا ته د چن عذاب د دنیا او ضعف الممات د چن عذاب د مرګ ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به تاسو پیدا کړی د خپل ځان لپاره په موږ باندې ته کوم کوونکی بیا وخت کې بیا يهودو خبيثانو د مدینه منوره لکه یو ته چې مکه مشرکینو داسې مشوره ورکوله دلته د مدینه منوره کافرانو کله ورته ویل چې ته دلته وشيږي ولې شام شریف ته نه دي چې د انبیانو ځای ده ابراهيم عليه السلام ځای ده اسحاق عليه السلام ځای ده اسماعیل عليه السلام ځای ده د انبیانو په یو ځای کې دي یو ځای ته ولې نه دي نبی عليه السلام تبوک ته چتلای دا غزوه د تبوک سره نه ده یو اراده وای دام وا چې هغه منطقه ونیول شي نو زبا علاقه اړو دا دې په خبره باندې چې روان شو ملائکه الله ورته ولېګل دغه دې هغه خیر دې ځای نه بیاي نن پروي زمين باندې هغه خاور چې د رسول الله دی وجود سره نکته د ټول دنیا بهتره ده کنه ده د مسجد نبوي تر مسجد اقصا نه بیت المقدس هم بهتره ده کنه د ابن ماجه په روایت یو المنز په مسجد اقصا کې
په نورو ځای کې چې زر لمونځونه وکړي دومره ثواب ده، خو مدینې منورې په جومات کې چې یو لمونځ وکړي د نورې دنیا د 500 زرو د لمونځو سره برابر ده. و ان کادو بشک شان دا چې نږدې و دغه کافران لیستفزونک من الارض چې تا وکوري حرکت تر کې تا ته د مځکې د مکې یا د مدینې منورې نه یخرجک چې تا وباسي من هذه دغه مځکې نه. و اذن په دغه وخت کې که تا وباسي لا یلبسون خلافک دی په وخت ډېر کې د شاته الا قلیلا مگر ډېر کم. کله چې د مکې معظمې خلکو وایستای هغه د عذابو سره مخامخ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مدینه منوره کې و ډېر تکلیفونه نه وو، خو چې وروسته نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ دغه یهود خبیثان داسې شو چې د مدینه منوره یې ټوله په ترک کړه. حضرت عمر صاحب ته دی هم بیا ډېر وخت نشي تېرولی. سنت من قد ارسلنا من قبلک دغه وړاندې یو طریقه ده د موږ چې تېره شوې ده په حق د هغه چا کې چې پخوا تر تا تېر شوي دي من رسولنا د رسولانو دي موږ چې موږ د خپلو رسولانو کومک کړی او مخالفین متبع کړي دي. ولا تجد لسنتنا تحویلا تبنه کې پیدا هغه لارې دي موږ لره څه تغییر او تبدیل چې وایي کوم عادت هغه عادت په دغه جاری وي. اقیم الصلاه لدلوک الشمس قائمه والمنذ په وخت زوال د لمر کې چې د ماسپښین وخت اله غسق الليل تر تیارې د شپې مازدیګر ماښام ماخستان څلور لمونځو ته اشاره شو. و قرآن الفجر او د سهار لمونځ کوه. ان قرآن الفجر د سهار لمونځ چې د کان مشهوده ده حاضر کړه شده د شپې او د ورځې ملائکه دواړه د سهار په لمونځ سره یو ځای کېږي. د سهار د لمونځ تعبیر په قرآن او کله لکه د لمونځ تعبیر په سجده کېږي، کله د لمونځ تعبیر په رکوع کېږي. هغه ارکان د قرائت هم یو رکن ده، خو چونکې سهار کې د قرائت تر نور اوږد وي نو ځکه د سهار د لمونځ تعبیر په قرائت. ومن الليل د شپې په برخه کې فتهجد به ته ترک د خوب کوه. په لوستلو د قرآن تهجد خوب ته ویل کېږي، تهجد باب چې شي بیا ترک د خوب ته ویل کېږي. ته د شپې په څه حسم ترک د خوب کوه. نافله لک د شپې تهجد یو قول دا ده چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې واجب وو، په امت هم واجب وو چې کله پنځه لمونځونه راغله د امت نه پر د شپې د تهجد لمونځ د وجوب خبره منسوخه شوه، اما په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اوس هم پاتې ده. تر مرګه پورې په ده باندې پاتې وو چې د تهجد لمونځ په ده باندې واجب وو. او څوک پوهېږي چې نه د ده په باب کې تاکید زیات و تر نورو، اما واجب نه و. څوک چې اوس واجب بولي نافله اوس داسې معنا کوي د شپې په څه حصه کې هم ته ترک د خوب کوه په لوستلو د قرآن نافله لکه چې دا زائد حکم د تا ته په تا فرض ده نافله لکه داسې معنا کوي. او څوک چې دا وایي چې فرضیت منسوخ ده نو ظاهر معنا د نفر ته ګوري دا زائده ګټه ده تا ته. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا شاید چې خدای پاک پتا راپورته کې و به د دروي ته هغه مقام محمود ته تیار شوی مقام ده چې مقام د شفاعت په قیامت. حضرت مجدد الفسانی وی چې د دغه ځای نه معلومیږي چې د تهجد او لمونځ کوونکي د پاره د شفاعت د امید زیات ده. څوک چې تهجد گزار وي خدای پاک په اذن د شفاعت دغه خلکو ته ډیر کوي. تهجد کا خدای پاک په د مقام محمود د شفاعت تر کې وای څوک چې تهجد گزار وي دغه کې مجدد سوي چې مداخله ده دغه ته چې خدای پاک په انسانانو ته د شفاعت اجازه کوي. وقرب يدخلني مدخل صدق خدای ته وی رب دې ما ته داخل کې هغه ځای داخله دم رښتونی ته واخرجني مخرج صدق او تماو باسه په هغه ځای دی وستلو د اختیار سره. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا تو ګرځي د ما د پاره د خپل نه یو قوت مدد کوونکی. دا یا چې د مکه معظمه نه هجرت کوو دا آیات نازل شو چې ته اوس د دعا وکړه چې د مکه معظمه نه می فرښتیا و باسي په صحیح معنا باندې چې تر ان راځي او مدینه منوره ته می فرښتیا و نه باسي په داسې معنا چې تر ان راځي. او یا دا یار انسان ته حکم ده خدای پاک ته دعا کا چې ته می داخل کې مدخل صدق ته چې جنت ته او ته می وباسي د مخرج صدق نه چې دنیا د دنیا نه می د ایمان سره بوزي الته مې بیا جنت ته داخل کې چې خدای نه خسته خاتمه دې سړي خرابې جنت ته ننوتی شي. وقل جاء الحق وزهق الباطل تو ورته دغه خلکو ته چراغ حق او لار ختم شو باطل. ان الباطل كان زهوقا بشک دا باطل چې دور کېدونکی ده
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين موږ نازله پتا د قرآن نه هغه شی چې شفا ده د ظاهري او باطني مرضو لپاره او رحمت للمؤمنين لپاره د مسلمانانو ولا يزيد الظالمين الا خساره نو ورجاتي کافرانو ته مګرم هلاکت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان کله چې موږ انعام وکړو په یو انسان باندې اسی انسان چې نافرمانه انسان وي کافر وي صحت او غنا ورکو نو دای څه وکي بیا اعرض مخ وګرځي د خدای د نعمتونو نور طغیان شروع کی او ونأى بجانبه او لري توبه کې په خپل څنګه باندې په اړه باندې د تکبر نه او وإذا مسه الشر چې کله تکلیف ورته ورسیږي کانه اوس عادت به بیان امید دی قلت ورته یا دیت کل یعمل على شاکلته هر سره عمل کی په خپل طریقه باندې فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا رب ډیر عالم د هغه چې څوک خد من دون کده په اعتبار دی لار هر سره په خپل عادت ته چې د کفر عادت هغه په غو باندې کلک ته چې اسلام مینه ده دغه عادت وي د عادت نه د عادت دا ډیر کار کوي لکه مخکې چې موږ ویل چې یو رسمي عادت شیطان په مرګ شي بیا چې شیطان نه يم دی هغه کار کوي دته ویل دي دا څه کسړی دا ویلې چې دا غر بدل شو لا خپل ځای وای منه او کدا ویل چې سړی خپل عادت پرې خای مای منه دا عادت په دې دم دومره مشکل وي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه هو مدینه منوره کې په یو ځنګ باغ کې روان یو نبی رسول الله سره د خرما لاخته د پیغه باندې تکیه کوي د يهودو په یو ډله ورغلو یو بل ته ویل چې پښتنه تر وکي د روح چې روح څه ده ابل ورته ما ورته ویل د جواب درکې چې تاسو به خفه کوي خفه شي پیغه باندې د اول پښتنه وکړه حضرت ابن مسعود چې نبی رسول الله خرما په لاخته تکیه وکړه زه پوښوم چې وحی راځي چې کله وحی لري شو نو ځکه د ورته ویل چې روح د خدای د امر نه ده عام انسانانو پیغه باندې علم نشته دي عام انسانانو اما په نظر د کشف باندې دا روح پنځه پرده لري فوق العرش پرون موږ بیان کړ او یو روح سپلوي د چې په بدن کې وي دا نه د چې نیکو خلکو ته پیغه باندې علم نشته په عام خلک پیغه باندې علم نه لري ويسألونك عن الروح دي پښتنه کوي د تانه د کیفیت روح نه قل روح من امر ربي تو یا روح چې د امر د رب دی معنا ده وما اوتيت من العلم الا قليلا تاسو نه د شوې د علم نه مګرم ډیر کم ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك علاوه کله موږ اراده وشوه نو بیرته یوسف د تانه هغه څه چې موږ تاسو وحی کړی ده قرآن دا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا به ته نه کی فائدہ د خپل ځان لپاره پر اګرځول د قرآن باندې تو کار جوړونکی یو کفیل الا رحمت من ربك مگر دا د خدای رحمت ته چې نه دنه لري کی ان فضله كان عليك كبيرا د خدای فضل په تاسو اچا ډیر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای په کتاب قل ان اجتمعت الانس والجن توتيا كسر جمع انسانانو پیریانان على ان ياتوا بمثل هذا القران چراتکو کې په مثل د قران باندې لا ياتون بمثله راتګ نشي کولای په مثل د قران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر که بعض دي بعض نور د فارم لا تړي او مرستيالو کوم کوم کې شي ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل موږ قسم مقرر بیان کړی دي خلکو لپاره په قران کې د هر قسم مثالونه او فابا اکثر الناس الا كفورا سرکشي کړی دا ډیر انسانانو مگر هم د سرکشي نه ناشکری نه انکار کړی د ډیر انسانانو مگر ناشکر دي ناشکری کوي وقالو دی په ویل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لك او تعالی ایمان راوړو حتی تجر لنا من الارض ينبوع تر دې پورې چې تر او باسي د موږ د پاره د ځکه نه چینه او تكون لك جنة يا بيد تاج فارباق من نخيل عند خرما وعين بند انګور فتفجر الانهار خلالها تفجيرا چې تبې په ما بین دې کې ویالې په بې ول سره او تسقط السما او یا راو ورده ته په موږ باندې اسمان کما زعمتا لکه څنګه چې د تا ګمان چې د اسمان به ختميږي علينا په موږ باندې کې صفن ټوټي ټوټي او تاتي بالله والملائکه قبيلا یا الله او ملائکه مختمخ مخاراوله ترتم ایمان راو او يكون لك بيت من زخرف یا د تا یو کوټه دي سرو زرو او ترقى في السماء یا اسمان ته وخیږي خو که اسمان ته وخیږم تر څو دینه مونږ چې موږ ته د داسې کتاب نه راوړی چې پیغه کتاب کې لیکلي وي چې دا رښتیا پیغمبر ده ولا نؤمن لرقيك او نو متصدقون کو دتا خطر لرم حتى تنزل علينا كتابا چې په موږ نازل کیو کتاب نقرأه چې موږ په خپل تلاوت قل سبحان ربي توتي
پاکی د رب د مالره هل كنت الى بشر رسولا نه يم زم مگر یو انسان چې خدای را لګل څه د خدای دعوه خو نه د کړي چې دا شین دي منه غواړي وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى څه منی کړي دي خلق د دې نه چې ایمان راوړي کله چې راغی د هدایت نه دی منی کړي الا ان قالوا مگر هم دا چې دی وی ابعث الله بشر رسولا چې آیا خدای پاک انسان پیغمبر را لګلای قلت ورجو لو كان في الارض ملائكه كفم ذکر کې ملائکه وای يمشون چې تاګه کولای مطمئنین او سیدای فهم ذکر کې نزلنا عليهم من السماء ملك رسولا نو مبر علی کله ور دې طرفه د اسمان په دې باندې ملائکه رسول چې مناسبت موجود دي قلت ورجو يا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بس تکافی د الله لوجد شاهدی ما بین ما او د تاسو کې انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشک د الله په خپل بندگانو باندې ډیر خبردار او ډیر لیدونکی ده ومن يهد الله فهو المهتدي چاته چې الله هدایت وکړي نو دغه سړی سم لار پیدا ومن يضلل او څوک چې الله گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء تبنه کی پیدا دی لره دوستان من دونه غیر الله ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم راپورت بو راجمه بو دی په ورځ قیامت باندې کوم ګرځره په مخانو نبی رسول الله بعض خلک په قیامت کې د حشر میدان ته سر پر توړي رواني په مخ پر رواني چا وټوله په مخ هم سره تکړه شي رسول الله ورته هغه ذات چې دې په پور روان کړي او په دنیا کې قادر د پدې چې په آخرت کې په سر باندې روان کی وعمينا لاند به او بکمن ګونګیان به وسمن کانه به ماواهم جهنم ځای دې استوګي جهنم ده کله ما خبط کله چې دا اور مری ټیټیږي زدناهم سعيرا ورجات به کله وجد تیزواله دي اور او دلمبونه ذالک جزاؤهم دغه عذاب جزاء دې د به سبب دې چې انهم کفروا بیااتنا دې کافران شو دي موږ په آیاتو باندې وقالو ویل به اذا كنا عظاما آیات کله موږ شو اډو کې ورفاتن او خور شو رېجدلې ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ايام کو بیا راپورته کیږي په دووري نوې پیدایښت باندې اولم يروا علاوه دې نه ګوري چې ان الله الذي خلق السماوات والارض هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونو ځکه قادر دی علی ان يخلق مثلهم چې بیرته پیدا کړي په مثل دې باندې وجعل لهم اجلا الا ګرځول دې دې پاره نه ټلاره په پیغ کې هیڅ شک نشته فاب الظالمون الا كفورا منع کړی د ظالمانو مگر هم د ناشکرینه چې نه مني قلت ورته لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي کتا چې مالکان شي د خزانو د رحمت رب دی معنا اذن په دغه وخت لام سکتم خشيه الانفاق نو تاسو به امساک کړه منع براوړي بخل به وکي د وجه دی ویره د ختمه دنه کله ټول خزانو مالکان شي بیا به بخل پتاي چې وی چرانه خلاص نشي وکانه الانسان قطورا د انسان زړه تنګي په خپل جمع کون کې باندې چې څومره دنیا جمع کی زړه پتنګيږي دا د انسان په اکثر انسانانو په طبيعت کې دا پراته ده نو کله ټولو خزانو د خدای مالک چې ټوله دنیا ته رزق ورکړي دی وزري په انداز څنګه کې کمیږي چې د دوه مالک چې هغه سره چې کافر وي بیا به بخل کوي زړه پتنګيږي چې څومره دنیا ډیره کې ځتنګي بس ته دغه ځای وو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين